اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، یو ځل بیا ستاسو سره مخاطب شوم د خپل یوټیوب پاڼې نه فاضل اکمل افیشل. ملګرو، راځو به خبره وکړو په عابد ملنګ باندې. تاسو ته به پته وي د هغوی د پیج نه دغه پوسټ شوی دی. هغوی په خپله باندې انټرویو هم ورکړې ده سوشل میډیا ورکر له، چې زه ځمه سعودي عرب ته. نو هغوی پاسپورټ هم جوړ کړی دی، تاسو به لیدلی وي. هغوی روان دي د رزق په تکل کې سعودي عرب ته، چې د غربت د وجې نه هغوی ځي. نو ډېر زیات خفه شوم، والله ما دغه پوسټ هم وکړ، د هغې هغه انټرویو هم ما وکته، ډېر زیات خفه شوم. خو نه، دا داسې نه ده چې بس هغه داسې ناکامه شو، مطلب دلته هغوی ته جاب میلاو نه شو، نور وروڼه هم د هغې نه دغه کېږي چې بس موږ هم داسې ناکام شو. نه، تاسو خپل محنت جاري ساتئ، که په هر فیلډ کې تاسو خپل محنت مخکې بوځئ، جاري ساتئ. تاسو دغه ویډیو ته مه ګورئ دغه چې تاسو په دغې وجه ناکامه شئ او تاسو مو چې موږ به خپل ورک پرېږدو او ځو به سعودي عرب ته. نو نه، هر څوک داسې نه وي، د هر چا سوچ یو شان نه وي. عابد ملنګ رور له به موږ دعاګانې کوو چې الله یې په خپل مقصد کې کامیاب کړي، او هغوی له به دغه دوام کوو چې په خپل پاکستان باندې هغوی پاتې شي او د دغې پښتو ژبې دپاره یو خدمت وکړي زمونږ. نو انشاءالله راځو به ستاسو به ټایم په ټایم اپډیټ شیر کوو. چېرته مې ښه د باد اوسئ، بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.